شیخ صاحب د زکات متعلق سوال زمونږ اول دا دی چې د زکات به چاته ورکول کېږي؟ په قرآن او حدیث کې څوک ذکر دی چې هغه د مونږ زکات ورکړي؟ د زکات په باره کې قرآن کریم خپل د دې بیان کړی دی او الله رب العالمین اته اصناف ذکر کړی دي د زکات دپاره. قرآن کریم دی آیت کې الله رب العالمین ذکر کوي انما الصدقات للفقراء والمساکین. الله وی صدقات اته اقسام تبارک ولشي، یو د هغې نه فقیر، دویم د هغې نه مسکین. د فقیر او مسکین په باره کې د فقهای کرامو مختلف اقوال نقل دي، خو ډیر علما دا وایي چې فقیر هغه انسان ته وایي چې هغه بالکل څه نه لري، او مسکین هغه ته وایي چې هغه څه ناڅه مال لري لیکن د ضرورت کفایت نه کوي. لکه الله قرآن کې فرمایي واما السفینة فکانت لمساکین. د زکات بل مستحق چې دی هغه څوک دی چې هغه د زکات دا پند را جمع کوي، العاملین علیها. د زکات بل مستحق چې دی هغه څوک دی چې هغه فی سبیل الله، او د فی سبیل الله په مصداق کې عام علما ذکر کوي چې مراد جهاد فی سبیل الله دی، او د حج په لاره کې چې خرج کېږي دا فی سبیل الله دی. دغه رنګې هغه خلک چې هغوی مؤلفة القلوب وي، مؤلفة القلوب معنی دا ده چې یو انسان دی د هغه زړه ایمان ته څه ناڅه مایل شوی دی، ته ورله مال ورکړې چې ډېر مایل شي اسلام ته. د هغې تفصیل به وروستو به بیان کړو انشاءالله. مؤلفة القلوب او دغه رنګې وفي الرقاب چې مریان ازادول یا جیلیان د جیل نه ازادول، د دې دپاره د زکات پند به خرج کېدلی شي. جزاک الله خیر شیخ صاحب.